د کچې ډاکوان د بابا سره واجبه کار وکړو ویډیو را سره مکمل وګورو ډیر عجیبه داستان دی ګوره ستاسو سره هم داسې کېدلی شي اوس یې په عجیبه طریقه باندې خلک چې دی نو هغه کچې ته بوځي ویډیو را سره مکمل وګورئ د نورو ملګرو سره شیر کړئ ملګرو دا باباجي وایي که نه و چې 15 میاشتو نه زه خپل زامن ته لګیا وم چې ماله واده وکړئ او بل دا چې زما اوس ګزاره نه کېږي خو زامن چې دی ماله واده نه کوه ویل دغه نه پس چې دی که نه 2-3 میاشتې وشوې وایي ما ته په نمبر باندې رنګ راغی او چې کله رنګ راته راغی نو دې جینۍ ویل چې زه ستا سره واده کوم او ته زما ډېر زیات خوښ یې په مخه بیا راته رنګان کول او من به ګپ شپ لګاوه خو دې جینۍ ورته ویل چې زه په کچه کې یم په کچې علاقې کې یم هلته زمونږ کور دی هلته به ته راځې او زموږ په کور کې به زما سره نکاح کې او دې سړي ویل چې که نه 2-3 هفتو نه دې خبرې کولې او دې سړي چې دی نو په کور کې چاته هېڅ هم ونه ویل خو دا د کور نه روان شو د جینۍ ورته مکمل اډرس رالېږلی دا چې کله روان شو د کچې علاقې ته ورسېد ملګرو نو هلته چې دی نو دا اوس هغه جینۍ ورته اډرس ورښیي خو دې ته پته نه لګي د اډرس پته ورته نه لګي مکمل طور باندې پکې شکي شوی دی په هغه ځای کې که نه نو دا بابا چې دی نو هلته یو پولیس و چې پولیس کله دا بابا ولید نو دې بابا ورته یو اډرس ورته ورستی کړو نو دې بابا چې کله اډرس دې پولیس ته ورستی کړو نو پولیس هم ډېر زیات حیران شو او د هغه نه پس چې دی نو دی تاڼې ته راوستو دا کس چې تاڼې ته راوستو او په تاڼه کې دې ته وویل که نه او ویل چې خپل کور ته مکمل لاړ شه خپل کور ته لاړ شه که نه او که ته کچې ځګي ته تللی وې نو اوس به په تا پسې 3-4 کروړ روپۍ به یې غوښتی ستا د زامنو نه او ته به یې نه راپرېښودې او ستا سره به یې بیا زیاتی کولی بابا چې دی نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو دا پولیس هم ډېره زیاته شکریه ادا کړله کله چې تاسو وایئ که نه که زه اوس کچې ځګي ته تللی او زه بیا نه راپرېښودلی ملګرو ویل د موبایل په وجه باندې یا د نور څه څیزونو په وجه باندې خلک دغو ځګونو ته تللی دی د هغه نه پس چې دی نو دوی ته غټې روپۍ غواړي 3 لک او 4 لک روپۍ ته غواړي او د هغه نه پس چې دی نو بیا بازیاب کوي ملګرو تاسو ته پته چې ډېر کسان داسې شوي دي زمونږ ټولو ته خواست دی که نه په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت دی که تاسو ته چېرته هم داسې رنګ وشي نو تاسو چېرته هم داسې ځګونو ته مه ځئ که نه ستاسو سره هم داسې کېدلی شي ملګرو دا باباجي وایي که نه وایي زه الله پاک د لوی مصیبت نه بچ کړم ځکه که زه تللی وی هلته او د هغه نه پس چې دی نو زه به کچې ځګي ته تللی وی په کچې ډاکوانو زه نیولی وی او بیا زما د زامنو نه روپۍ غوښتلی نو بیا به زه څوک به بیا دومره روپۍ پیدا کولی 3-4 کروړ روپۍ ډېر غټ شی دی وړوکی شی نه د هغه نه پس چې دی نو 3-4 کروړ روپۍ ترې غوښتې چې بیا دا راوړو د هغه نه پس به دا باباجي به ستاسو پلار به ازادېږي نو زما دا ویډیو کې ټول ته پیغام دی ټولو پښتنو سره شیر کړئ نن سبا چې دی نو دا کس د 400 او ښه ده بوډا بابا نه دی دا 400 سره تعلق ساتي او دا چې دی نو پولیسو د خلاف پولیسو و که نه قسمت یې په دې ښه و که پولیسو نه وی او دا تللی وی دغه ځای کې ته نو بیا مکمل طور باندې زندګي ختمه وه نو چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ